یوازې دا رب العالمین چې د ګناهګارو دا توبه قبلوي دا څومره لوی رحم او کرم دی. او ځکه الله قرآن کې وایي وربک الغفور ذو الرحمه، او رب ستا بخونکی خاوند رحمت دی. څه وایي ګوره لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الله وی که دا مخلوق او دا خلق مې ټول رانیوی د دوی په دې کړو باندې نو په دوی باندې به ډېر زر عذاب راغلی وی. دا د رحمت خاوند دی که نه. که چېرته موږ رانیوی ډایرکټ په هره خبره نو عذاب به په موږ باندې پوخا راغلی وی. بل لهم موعد لن یجدوا من دونه مویلا. الله وی د هر څه چې دی نیټه ما مقرر کړې ده. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله وی هغه ذات مو چې زه توبه قبلوم د خپلو بندګانو. هسې که چېرته الله توبې نه قبلولې او داسې ویلی چې ګناه دې وکړه ودې کړه بس د دې به تا ته بدله لازم میلاویږي نو زموږ د تباهي په باره کې یې څه خیال دی که چېرته الله د توبې نه قبلوي. په بل ځای کې عام اعلان کړی دی قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اے پیغمبر اوه زما دې بندگانو ته که معجزان سره زیاتې کړی دی او زیاتې موږ کې چا نه دی کړی. ورته ووایي چې د الله د رحمت نه ته مه قطع کوئ ته مه پرې کوه الله به ټول ګناهونه دله وبخي که الله ته واپس شوي. دې شریعت ته وګوره دا د الله رحم نه دی. احکام اخلاق حلال او حرام په دنیا کې موږ له څه فایده راکړي هغه راته بیان کړی دی. آخرت کې څه فایده راکړي هغه راته بیان کړي دي. دنیا کې څه نقصان راکړي هغه راته بیان کړي دي. آخرت کې موږ له څه نقصان راکړي هغه راته بیان کړي. دا ټول رحمت الله نه دی. د الله رحم او کرم دی ده چې دا دین را لېږلی دی او بیا رسولان را لېږلي دي. ذکر خو زمونږ پیغمبر مبارک الله څه وایي وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. اے پیغمبر اے رسوله موږ نه یې لېږلی ته مګر رحمت د ټول جهان دپاره. نو د انبیاو دا رالیږل دا د الله څه دی رحم دی. اوس که شریعت یې رالیږلی وی او انبیا نه وی نو موږ ته به وضاحت چا کوله؟ نو دا د الله رحم دی چې انبیا یې راولېږل. بیا دې قرآن ته وګوره دا څومره د الله لوی رحم دی. ځکه الله قرآن کې وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله وایي د قرآن کې شفا پرته ده او د مؤمنانو دپاره پکې رحمت پروت دی. نو دا قرآن انبیاء شریعت دا ټول د الله څه دی د الله رحم او کرم دی. او دا به ډېره اوږده موضوع شي که زه د الله رحمتونه تاسو ته بیانوم. خو لنډه دا چې صحیح نه دا ټول څه دي دا د الله رحمتونه دي. دا مې بنیاد د دې موضوع دپاره کېښودو چې رب العالمین رحیم باچا دی رحمان ذات دی او خوښۍ دا چې بنده کې هم د رحم د صفتي د مهربانۍ په دې مخلوقاتو باندې. انبیاو ته وګوره که نه په انبیاو کې به زموږ نبي له راشه چې موږ د هغه په نقش قدم روان یو هغه زموږ دپاره نمونه ده.